السلام علیکم دوستانو. راشد خان وایي د زلزله ځپلو کورونه بیرته ورجوړوو. څنګه پیدا شو؟ اوس تاسو خو د دې خلکو حالات هم ولیدو، تاسو څنګه فکر وکړه چې د دوی سره باید مرسته وکړئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. په لومړي سر کې خو تاسو ته ټول لیدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې په دې هیله چې روغ جوړ یې. اوس دا ویډیو مو ولیدله چې په خلکو څومره سخته ده هلته او څومره سختو سره به مخ وي، او زما هم دا هدف کوشش و چې کله د دې نه خبر شولم. زموږ همیشه یوازې په کرکټ کې وظیفه نه ده چې موږ لوبې وکړو، د هغوی ته خپله خوشحالي ورلو. زموږ په دغه کې هم حق کېږي چې افغانستان کې کله هم دغسې یو بد حالات راځي، باید موږ غږ جګ کړو خپل او موږ ودرېږو د خپل هېوادوالو سره. زما هم هدف کوشش همدا و چې څومره هم کولی شم په نړیوالو باندې غږ وکړم تر څو موږ وکولی شو د دغه زلزلې ځپلو خلکو سره مرسته وکړو. او شکر الحمدلله تر اوسه پورې څومره خلکو موږ سره مرسته کړې ده، زموږ لاسنیوی کړی دی. تقریبا 1,20,000 تر پاونډو پورې د دې خلکو موږ سره مرسته کړې ده، او انشاءالله زموږ به کوشش هدف هم دی چې د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې مشهور او مخکښ لوبغاړي راشد خان وایي چې دوی به د پکتیکا، خوست او پکتیا زلزله ځپلو کورونه بیرته ورجوړوي. نوموړي د وی او ای پښتو په اتصال خپرونه کې د ګالیا رڼا نورستانۍ سره په خپله مرکه کې وویل کله چې د زلزلې ویډیوګانې وکتلې نو له هغه وروسته یې د مرستو راټولولو پرېکړه وکړه. راشد خان وایي چې په نړیوالو مې د مرستې غږ وکړ، غوښتل مې چې 40,000 پاونډه مرسته راټوله کړم، خو خلکو راسره مرسته وکړه. دوی وایي چې 120,000 پاونډه مرسته مې راټوله کړه. نوموړي وویل چې د هغه یو ټیم پکتیکا ته تللی دی، هلته یې هر څه کتلي دي. د خلکو سره د خوراکي توکو مرستې ډېرې سوي دي، خو د خلکو کورونه وران سوي دي، او دا مهمه ده چې د دوی کورونه برته جوړ کړی سي. راشد خان وویل چې دوی ته له 80 څخه تر 100 پورې کورونه سپارل سوي دي چې دوی به د خلکو لپاره دغه کورونه جوړ کړي، ځکه خلک سرپناه نه لري او ژمی هم را روان دي. که مو دا ویډیو خوښه سوي ویډیو در سره لایک کړئ، که په دې چینل کې نوي یاست افغان خوشحال یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. د نور تازه معلوماتو لپاره هم زموږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.